بسم الله الرحمن الرحیم. د نورانی قاعده شپاړسم سبق دی. په دې سبق کې پر دغه ځایو باندې ډیر پام وکړئ. په قرآن مجید کې هم دا ځایونه ډیر راځي. نو دا الفاظ کښنی ټول مکمل پیژندلې دي. دی ټول ویلی شي په جنګېدو باندې، حروف یا تورې سره جنګولی شي، خو صرف اوس دا موږ په رواني باندې ورته وایو چې د کښنی په وینا باندې سر خلاص شي. کښنی به دا رقم وجنګي غضالم زر ضل مدو زرلن غضلن. ګوره دا غضلن نه ویل کېږي، دا به داسې وایه ضالن ضالن. دابة دابة حاجك 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 حاجك. لضالون لضالون ولا الضالين ولا الضالين. أتحاجوني أتحاجوني ولا تحاضون ولا تحاضون. والصافات والصافات والصافات. جاءت الصاخة جاءت الصاخة. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. پر دغه کوم ځای چې وقف کیږي، د وقف په حال کې د هغه حرف حرکت ځي، دا یو. او د وقف په حال کې دغه دوه ټکو والا دا ګردې تا د دې سه دغه د تا حرکت ځي، دا سها جوړیږي. لکه اوس موږ په دغه تیر ځای کې ول جاءت الصاخة خ صاختو دی، خو په حالت چې بیا وقف ورکه صاخة. بس نور په دې کې هیڅ مشکل نشته. صدق الله العظیم.